مشهوروش ها ده ولا ده كده فرنك الحمد لله وكفى والصلاة على نبيه وعلى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وخير سامعين الذي على فيه شرائع وشرائع وعلماء كرامه الذين من المسلم المشرك وخير عليه أنا لا أستطيع أن أقول بزمان طلب ساعتي ده خير وبركات مجلسه فتيجي بآرام سلكينه ده رأس المجلس ليش نقول رسول الله ده بركات مجلسه فتيجي ملائكة راسي ترجع كده حلقة ملائكة شيء ده القرآن الكريم ده ختم ده تفسير مجلسه فتيجي بآرام وصرفون سلكينه في مجلس محترم وتفسير القرآن الكريم زمان واستاذ مطلب زمان واستاذ راتب چې د جمعه راځي سره باندې پدا چې د قرآن کریم هغه تفسیر احترام ته ورسېږي هغه کې مدثر محترم مفاهمه دعا کې کوي دا څه مطلب دی چې الله تعالی د ثواب دې راوړي نو تاسو په آرام سره کېنئ او د دغه شیخ سره تفسیر کوي بعد هغه په بهار عالم په خپل موضوع باندې بحث کوي بعد هغه چې کوم خبره ستیا کوي او بل عفو صدقه الله تعالی دې په دربار کې قبول منظور کړي او بل وګورو نو اوس موږ د دې لپاره د ختم د تفسیر لپاره بس مسير الاسلام بليغ البيان شيخ القران والحديث جمع المعقول والمنقول بقيه الصلاه قتل الشرك والبدع منازل اهل السنه ماهر الفنون وليد الزمان فهر الاحناف فهر العلماء حضرت علامه مولانا ومولاي محمد سعيد حماري تبارك بركات من العلم الذي ختم كلي مغفر آرام وسكون باري لتوجه إن شاء الله تعالى كلامنا أحد من أمنا ودين السكون قوي بالمقاومة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الاولين والاخرين محمد المصطفى والمجتبى وصلوات الله تعالى التامه على هذا النبي المفخم والرسول المعظم محمد صلى الله عليه واله واصحابه اجمعين الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا محترم دي تمام قرآن کریم خلاصه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی سورت توائز سورة الاخلاص تعدد وصوص القرآن دا دریم ایسر القرآن ذکر قرآن کریم کی اللہ تعالی دریم مضامین بیانی یو توحید اور دویم احکام اور دریم نمبر قصص. بدی صورت کی توحید فیصلہ بیان اللہ تعالی کڑے ذکر سوس قرآن مرتبہ یا دویم وجدا سے قرآن کریم کے درې شیان ذکر کی یو اسلام العقیدہ اور دوم اسلام العمل اور دریم نمبر اسلام المعاشرہ. نو دیو جنتی کی اسلام عقیدے سوی ذکر سوس قرآن مرتبہ یا با الفاظ دیگر قرآن کریم کے درې شیان ذکر کی یو توحید یو رسالت اور دریم باس بعد الموت
پدې کې الله تعالی د توحید تذکرہ کړې ده ځکه ورته سورۃ القرآن وایي. دې سورۃ ربط د مخکې سورۃ سره د منځ د قرآن سره او اول د قرآن سره مخکې سورۃ سره ربط کاره ده. مخکې الله تعالی د بین الاقوامی شخصیت بیان وکړ چې هغه ابو لهب او درې اقوال یې هغه باره کې راغلي دي. یو دا چې هغه رسول الله شو سرکنی او دویم موجدان چې هغه د پیغمبر علیه السلام نه سکتلو او دریم موجدان چې هغه یو پردی سړی و. په دې وجه نه چې کوم ده الله تعالی ویلي که یو سړی په دې باندې خلاصېدی چې دی د ښې کبیرې ده نو ابولهب به خلاص و. پیغمبر علیه السلام تلو او که یو سړی په دې باندې خلاصېدی چې دی د یو ښایسته کلي ده ابولهب به خلاص و ځکه د مکې اوسېدونکی و. او که یو سړی په دې باندې خلاصېدی چې یاره د دې سړي زبان بین الاقوامي زبان ده نو ابولهب به خلاص و ځکه عربي مسنده مبینه د هغه ژبه وه. او که یو سړی په دې باندې خلاصېدی چې ښایسته ده ابولهب پسې کوم د خلاص شوی و د ابولهب د ده کنیه ده دا ډېر ښایست نه ورته دا ویلی کېږي. او دریم نمبر که یو سړی په دې باندې خلاصېدی چې یاره دا مالداره ده نو ابولهب پسې کوم د خلاص و الله تباه و برباد کړ. نو د دې صورت ربط د دې مخکې صورت سره دا و. همدارنګه د دې صورت ربط د منځ د قرآن سره هغه هم ښکاره ده ځکه الله تعالی په منځ د قرآن کې د هغه یو څو کسانو تذکره کوي شپږو کسانو چې هغې ته ویلی کېږي اصحاب کهف. هغې چې هغه ته تللي دي د وجې نه تللي چې هغې یو خدای مانه نو ګوره د هغې سره ربط راغی. او د دې صورت ربط د اول د قرآن سره الله تعالی ویل الحمدلله صفات کامل او قدیم الله دپاره دي. نو چې کوم ده هغې سره یې ربط کاره شو ځکه الله دپاره دي چې قل هو الله احد الله تعالی یو ده. اوس دې صورت کې ډېر زیات نومونه دي. یو نوم د دې صورت ته سورة التفرید او دوم نوم د سورة التجرید لأنها تجرد قارئها من الشرك. تجرید ورته ځکه وایي چې کوم یو سړی دا صورت وایي الله به د شرک نه خلاصوي. او دریم نمبر نوم د سورة التوحید. سورة التوحید ورته ځکه وایي لاحتوائها على صفات الله ځکه د خدای په صفاتو باندې دا صورت مشتمل ده. او څلورم نوم د سورة الاخلاص ځکه په دې کې خلاصی ده د عذاب د جهنم نه. او پنځم نوم د سورة النجات لأنها تنجي قائلها من الشرك ځکه کوم یو سړی چې دا صورت وایي الله به د شرک نه نجات ورکوي. او شپږم نوم د سورة الولایات ځکه من قرأه صار من اولیاء الله کوم یو سړی چې دا صورت وایي هغه د خدای دوست ده. اول نوم د سورة النسبت ځکه په دې کې د پیغمبر علیه السلام نه دا ډیمانډ او مطالبه شوې وه چې ته موږ ته د خپل رب هسټري او تاریخ بیان کړه. او اتم نوم د سورة المعرفت دا صورت چې چا وویلې الله تعالی به هغه ته دا قوت ورکړي چې خدای به وپېژني. او نهم نوم د سورة الجمال د قرآن کریم ښایستهتوب په دې صورت سره ده. او لسم نوم د سورة المقشقشة ځکه کوم یو سړی چې دا صورت وایي نو تقشقش المدریض اذا صح الله تعالی د ټولو بیمارونه جوړوي. او یولسم نوم د سورة محرزه کوم یو سړی چې دا صورت وایي الله به د جهنم نه پناه ورکوي. او دولسم نوم د سورة الحمد ځکه د خدای صفات پکې دي. یولسم او دیارلسم دولسم نوم د سورة صمد دیارلسم نوم د سورة اساس دا دنیا او اسمانونه او ځمکه ټول په دې قل هو الله احد ولاړ دي. او څوارلسم نوم د سورة المانعه کوم سړی چې دا صورت وایي عذاب قبر په هغه سړی به نه راځي.
او پنځلسم نوم د سورۃ المحشر کوم سره چې دا سورۃ په هغه ته ملائکې حاضرېږي او شپاړسم نوم د سورۃ المغفرہ کوم سره چې دا سورۃ په شیطان نفرت کې هغه سړی نه او اتلسم نوم د سورۃ براءت کوم سره چې دا سورۃ وایي الله تعالی بدتا یو دسخط ورکی سے جہنم تبنزی اتلسم نوم د سورۃ مذکرہ یہ خدای دور سے تیاری گی سورت کی اور لسم نوم د سورۃ النور ذکر طول اسمانوں عظمت نور پر سورت کی دا اور شلم نوم د سورۃ الامان دا خدای دی طرفنا یو سکند انسان تا سنت چلا سورت و اغبر امانی جہنمنا اور یہ استم نوم د سورۃ الحبقہ د انسان پر سترګو کې او تور قصره دا قصه چې په سترګو کې نه هغه لیدل نه کوي د قرآن کریم قصه سورت ده او دویشتم نوم د سورۃ الانسان د انسان کمال او پرواله په دې سورت راځي او درویشتم نوم د سورۃ قل هو الله احد هغه ډېر ځات نومونه دي او اصولین وایي چې کثرت الاسماء تدل على شرف المسمى يوسف نمونه ډیری هغه شی دلالت کوي چې دا شی معزز ده بهرحال بسم الله الرحمن الرحیم قل اعلامك وحبيبا هو شان دادا الله واحد الله تعالی یو ده اوس مکی والا کفار رسول الله تعالی وای زمان که خدایان هیچ او تاریخ ہوتا تا معلوم دا چلات سره جوړ دا منات سره جوړ دا عزا سره جوړ دا تلک مهربانیو کا دا خپل خدای تاریخ را دوخه چې مور سو دا پلار سو دی تاریخ دا نشنا سوالیو کر اللہ تعالی جبریل امین راولی دا او طول دا ډیر مهمه خبره دا قول هوایا نو دا کم صورت پسر کی چه قول راسی یا دا کم آیات پسر کی چه قول راسی آگه تا امر اعلانی وائی مفسری اگر دا مهم خبری و اللہ قل اعلامك وحبیبا دا پتا خبران دا پلاس پیتر مانی وایا چه هو شان دادا مگر زمین شان دا پارا امام دا گرامر والا لکیر محاد شیخ جامعی و اقواناجب کافی والا چسلور شرائط دی یودار زمین و غائبی زمین دا غائب بی آدون دار متقدم قبل الجملہ جملے نمک کی بی آدین دار پا امور عصاموں کی بی اور سلون دارا سدار زمین دار مفسر بی اور جملہ پہ تفسیر کی دیگے زمین نقول اعلان توا حبیبا هو شان دادا اللہ وعاد اللہ تعالی یودا مگر اپنی ہوا باندے رب پرسیانو باندے راگئے زداگی نصرف خیمانینا اور پا اللہ باندے راگئے دیونان اور دیلندن پا پناسکو باندے راگئے اگوئے خدا تعالی ناکل کارون نسو کوئی واللہ تعالی نسمعت البیلات عقل فعال اگر کارون کی اور جب احب باندې رب ایران والا راغی ایران والا راغی په خدایاتي یو د خیر خدای دی یو د شر خدای ده ا د خیر د خدای نوم کوم د یزدان ده او د شر د خدای نوم سره رحمان ده نه الله یو ده او لم یلد ولم یولد په دې باندې رب مشرکین مکه راغی زداغی ویل سره خدای پلارم لري ظلم لري اور بخفوان احد باندے رب مجسمہ باندے آئے مشبہ باندے قل اعلامك وحبیبا هو شان دادا اللہ واحد اللہ تعالی یودا یو احد و یو واحد دا اللہ تعالی کے پرشتاو کا نشترا ابن عباس سے دیگر اس پر نشترا کی ابن مسعود سے ویمہ پتی کی روی پارتا احد دا ولیکی آغا سستا چراغی وحدت حقیقی لکه یو خدای او واحد ولیکی آغا تا چراغی وحدت عرضی مناتی کوائی یو سره چی وائی واحد
مؤدب مخاطب هغه بیا پکې اسنین ته بیا سلاسته او کچېته متکلم احد ویلې بس بیا مخاطب چوپچاپ سیدنا خاطمونه خبره نسته ده او خبره د چا کوي ابن مسعود کوي ده ځکه بخاري کې حدیث ده پیغمبر علیه السلام فرمایي قرآن سرور کسانو ووایي وبدا ابن مسعود اول من ابن مسعود سے واغسته نو ابن عباس اگر ترجمان القرآن ده و په علم تفسیر کې مرتبه ابن مسعود هغه مخکې ده ولله کما حبیبا هو شان ده الله واحد الله تعالی یو د ذاتم صفات او حکما الله الصمد الله تعالی صمد ده نو صمد کې مرګ ډېر تفاسیر علماء لیکلي یو تفسیر په پکې ده صمد چاته وایي هو العالم بجميع المعلومات هغه ذات ته ویل کېږي چې الف نه تر یا پورې په ټول معلوماتو باندې علم لري او دویمه ترجمه د صمد هو الحلیم هغه صابر خدای ته ویل کېږي او دریمه ترجمه د صمد هو السيد الذي انتهى سودته ابن مسعود لا ترجمه کړی ده هغه ذات ته ویل کېږي چې د هغه سرداري رسېدلې اخر سر ته هغه نه بل سردار دی او څلورمه ترجمه یې امام اعظم کوي هغه صمد چاته وایي هو الخالق للاشیاء هغه ذات ته ویل کېږي چې څیزونه پیدا کوي او پنځمه ترجمه امام سدي کوي هغه صمد چاته وایي هو المقصود في الرغائب والرهائب چې په سړي باندې ښه راځي او که بد راځي نو دی خدای ته مخ کوي او شپږمه ترجمه امام حسین کړې ده امام حسین ترجمه کوي صمد چاته وایي الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يشاء هغه ذات ته ویل کېږي چې څه وغواړي هغه کوي او چې څه فیصله وغواړي هغه هم کولی شي اومه ترجمه د رسول الله مسیح امام حسن هغه کوي هغه صمد چاته وایي السید المعظم هغه سردار ته وایي چې ویلي اتمه ترجمه بیا حکم د امام حسین دی هغه صمد چاته وایي الفرد الماجد هغه ذات ته وایي چې یوي او الماجد هغه لوی وي او نهمه ترجمه حسن بصری کی هو الغنی مالدار ذات ته وایي چې هغه بل مالدار دی او لسمه ترجمه ليس فوقه احد صمد هغه چاته وایي چې هغه د پاسه بل ذات دی او لسمه ترجمه امام قتاده کوي هغه صمد هغه چاته وایي لا یاکل ولا یشرب چې هغه خوراک او څښاک نه کوي او دولسمه ترجمه همدغه امام قتاده بیا کوي هغه صمد چاته وایي الباقي بعد فناء خلقه هغه ذات ته ویل کېږي چې خلق ټول پانی سره دی پاتې او دیارلسمه ترجمه بیا حسن بصری کوي هغه صمد چاته وایي الذي لم يزل ولا يزال هغه ذات ته ویل کېږي چې همیشه یې او وي به او څوارلسمه ترجمه د مدینې گورنر حبیب بن کعب کوي هغه صمد چاته وایي الذي لا يموت ولا يورث هغه ذات ته ویل کېږي چې نه مرګ پرې راځي او نه د هغه نه څوک میراث وړی شي او پنځلسمه ترجمه ابو مالک نحوي کوي هغه صمد چاته وایي الذي لا ينام ولا يسهو هغه ذات ته وایي چې خوب پرې نه راځي ولا يسهو سهوه کېږي نه شپاړسمه ترجمه ابن کیسان کوي هغه صمد چاته وایي هو الذي لا يوصف بصفته احد چې د هغه په صفاتو څوک موصوف کېدی نه شي ولسمه ترجمه امام مقاتل کوي هغه صمد چاته وایي هو الذي لا عیب فيه صفات عیوب کوي اتلسمه ترجمه
امام ربیع کئی امام ربیع وائی رسومت چاہتا وائی الذي لا تعتريه الافات چباغبان مرزون نرازی نولسم ترجمہ امام سعید کئی اغوی سومت چاہتا وائی الکامل فی جمیع صفاتی چبطول صفاتو کی کامل بھی شلم ترجمہ امام جعفر صادق کی حضرت علی مسیح اغوی سومت چاہتا وائی الذي يغلب ولا يغلب چراغ زور پا خلق و رسیگی خو پا دبانی چا زور رسیگی اور اسلام ترجمہ دی پیغمبر علیہ السلام خصوصی شاگرد ابو حریرہ کی اغوی سومت چاہتا وائی المستغنی عن كل احد زید چاہتا دی اغا حاجت نہیں اور اسلام ترجمہ ابو بکر وراق کی اغوی سومت چاہتا وائی الذي أيس الخلائق عن كيفيته سطول مخلوق جاہت کیفیت نظر میرے اور در مستمر ترجمہ پیغمبر علیہ السلام نے اول صحابی عمر فاروق دوم خلیفہ علیکی اروی سومت چاہتا وائی الذي لا تدركه الابصار چه پستر کو بانی نفکاری اور صحیح مستمر ترجمہ پیغمبر علیہ السلام اترسو یا مفسر قرآن ابن عباس کی اروی سومت چاہتا وائی الذي ليس فوقه احد چدادہ دپاس بلزات نہیں اور انزمستمہ ترجمہ یا رسولی ابن عمر فاروق سے افزوئی کی اروی سومت چاہتا وائی المنفسہ عن قبول النقصانات آغازات ملکی چی نقصانات منظری اشپگستم ترجمہ ابو العالیہ کی اروی سومت چاہتا وائی الذي لم يلد ولم يولد او استم ترجمہ اروی بالعلم کرینا اروی سومت چاہتا وائی الذي يسمد إليه في الحوائج او استم ترجمہ بلا خدای کی اللہ کرے دا پری صورت کی الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اور استم ترجمہ بمدنی امام مالک کی اروی سومت چاہتا وائی الذي لا جوف له چگیر ندری اور دیرسم ترجمہ مکی امام احمد بن حنبل کی اروی سومت آغا چاہتا وائی لا يخرج منه شيء سے آغا بالکل سے آغا وطلع نسیو شیء دیر زیاد ممولی دی مرگریا نسومت آغا چاہتا وائی سیگی نیازی اللہ صمد اللہ تعالیٰ صمد وہ زمن کے رحمر والا آئی شیو شیع پہ اسم ظاہر سر ذکر سی ویستر السالمین بالزمیر در تپکار داو چپلے گئی وہ صمد ہمم ویدہ جو خوان دے پارا ذکر چھ اللہ و مسلمان ہوئی حدیث کے رازی یعنی خوشبریش پتم آسمان کو ریلیزی موتا دے پتہ نہ لگی جو مسلمان چھ اللہ داو آئی مشبکم آسمان تجاکی خوشبی رسی اللہ صمد اللہ تعالیٰ صمد لم یلد احدا سکر میں پیدا نبی دی خدای بچے نشترا ولم یولد من احد لاری نشترا ولدین دو سرپا یسرپونا ولم یکن له کفوا احد اور نست دی اللہ سر مساوی اسوک دیتا حسر عقلی وائی یا اللہ تعالیٰ سر شریف بچے گے دیتا وی ادنا شریف یا مسلم دسو کے لا بے کے اعلیٰ شریف یا مساوی اللہ سر یوم نشتا نفی دا بچی پلم یلی سر راغلا اور نفی دا پنار پلم یولد سر راغلا اور نفی دا روح پلم یکن له کفوا احد سر راغلا نصابیت صلاح مسئلہ چه لم یکن له ولی من الظل وکبره تکبیرا اللہ تعالیٰ ہر چیز نہ پاتا ذکر آتیر شیان دا نقصان دی ذکر آتا سرائی وعدہ کی او وعدہ کو محترم موتا سفور تا پاتا دا سید نقصان شیرہ حضرت علی سے جو پیرو علا سنین تا پوسو تو ویدہ وعدہ سا شیرہ آورتا ہے بائیس تا شیرہ بسرور و شاری میوانی آز بپشالے وی بیاس شیرہ وی لزوم ماہری بیا ممار دربان نراسی
وای بیا څه شی ده وای غموم مدهر ټول عمر به خفیانونه یې وای بیا څه شی ده وای قصور ظهري ملا به دې کوفیږي وای بیا څه شی ده وای دخول قبر ته به ننوځي نو دا ټول نقصانات په خدای باندې دا شیزونه نه راځي ځکه الله نه پلان لري نو زوی لري او ورور لري بسم الله الرحمن الرحیم دا سورت محترم ډېر زیات وایي حدیث پاک کې راځي رسول الله فرمایي چې کوم مسلمان کور ته لاړ شي او په کور باندې سلام واچي او یو وړي دا چې قل هو الله احد الله الصمد و الله تعالی به دا کور د غریبۍ نه ساتي او دا راسکی دي د کور ګاونډیان هم په غریبۍ نه ساتي مولوی سي پیغمبر علیه السلام 1400 کیلومتر مدینه نه لري تل تبوک ده نو هلته چې وی کتل د المار ټول پیوړان کیو کار نه کول ما نو جبريل نه پوښتنه کوي چې دې د المار کار نه کیسه وجلا و یا رسول الله انت یو سړی په مدینه کې منډه مولوی سي نومې ده او دومره ملائکه راغلي چې مری پټ کړی ده وای دا دومره شرافت الله په سوال کړ وای دا په دې ورته چې هغه وقول والله احد ډېر ویلي دا یو ځای ثواب لري که یو باندې دی ویلي یو لسو سپارو ثواب بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق سوره فلق مکی سورت ده او یو قول دا چې مدني سورت ده ځکه دا په مکه کې راغلی و رسول الله اطلاع یې په مدینه کې ځکه پوړې په رسول الله په مدینه کې وشوې نو ځکه بیا هغه چې کوم دا سورت هغه مخې ته کړه قل اعلامک وحبیبا اعوذ پناه وما برب الفلق پرب د فلق سره نو فلق مرګریا دا سهار ټیم ته وایي هغه تاسو څه پښلمه یو کو دې نه پرستو دا ډېر برکتي واخلا شیخ سعدی صاحب رئیس الاولیاء نن 900 کاله مخکې تیر ده هغه دا سوچ ده چې دا حضور په سکه صاحبانو چړیم راغستې دي او په کار کې یو یا دو پیدا کیږي او به مرمه ګرځي او سپي علانیږي نه بلکې هغه مخه مردار ده او که صاحبان یې دالالي او په کار کې سکون د 200 پیدا کیږي او 40 پورې متر وسنه ده کتلې شیخ سعدی وایي دا پرد برکت ده سپای په ټول شپه ویښي چې کله به سهار ټیم راشي نو ویسته به ویده سي او زه په ټول شپه ویده او چې کله سهار ټیم راشي ویښه به سي الله تعالی دومره برکات ورته ورکړي دا ډېر برکتي وخت ده قل اعلامک وحبیبا اعوذ فنان وم اوس دا ترجمه مه کوه چې پناه غواړم ځکه دا ترجمه متعدي ته وکړه او لفظ لازمي ده نو د لازمي ترجمه کوه فنان وم برب الفلق فرب د فلق سره من شر ما خلق د شر د هغه نه چې الله پیدا کړي دي ومن شر غاسق او د شر د هغه غاسق نه غاسق کله چې شپه تیاره سي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله ماښام اذان کېږي نو ماشومان بهر مه پرېږدئ بلکې هغه څاروي غواګان هم بهر مه پرېږدئ ځکه داسې دي الله تعالی مخلوقات کې مضر چې تکلیف به هغوی ته ورکړي اذا وقفت چې کله تیاره سي ومن شر النفاسات او د شر د هغه دم اچونکو نه فی العقد په غوټو د سیر کې دا مسله په محسوس وارد کړې ده اوس که طالبان نه وي دي یو یې به بیا وکړمه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې هغوی قسم زورونه ووایه چې دا سړی منګل کو خیبر کې یو کوڅه کې کېناو او دا د اسلام د نوې تیږې په اسباب ته اوچته کړله چې رسول الله ته راسه زموږ څه فیصله ده دلته کېنه نو دوه درې کسان یې پاس کې راولي چې پیغمبر لاندې کېږي دې کوڅه کې نو تاسو دې تیږې ته زور ورکړه په پیغمبر یې راخطا کړي مړ به سي نو جبرایل ورته راغی چې یا رسول الله مه کېنه دې زموږ د لوی پلې درته باره کړی ده بیا راغله او یوې زنانه ورته ډوډۍ وکړله خیبر کې او بیا نو پیغمبر علیه السلام په دې غوښو کې به د ابوزید دا مخکې خو غوښه به یې خوښه وه نو هغې په دې کې سار ورته ښه ډېر واچول د پیغمبر علیه السلام چې کله هغه روټۍ خوړله چې کله هغه مړۍ خولې ته واپس کړه اوچتې کړه یوه مړۍ یې کړې وه هغه مړۍ ورته ګویاله شوه ویا رسول الله ما مه خوره ان فیه سم قاتل ما کې چا زهر اچولی دي
نو بیا حدیث کې راځي ښځه رسول الله معاف کړه ښځه رسول الله راوغوښته وایي دا زار دې ولې اچولې وو هغه ورته یا رسول الله دوه اچوله یو خدا وایي ما ویلې که دا سړی په دروغو پیغمبر وي نو په ده باندې زار اثر نه کوي او که په رښتیا پیغمبر وي نو زار ته اثر نه کوي او که په دروغو پیغمبر وي نو پتې نه خلاص شو مصیبت یې راته جوړ کړی ده نو یو حدیث کې راځي رسول الله معاف کړه بل حدیث کې راځي رسول الله مړ کړه نو تطبیق دا ده اوله کې رسول الله ویلې چې ما خو چې کله یو صحابي په شهادت ورسېده هزار یې خوړلي وو نو بیا پیغمبر علیه السلام قصاصا ښځه نه کړله نو چې دا ظلمونه رسېده نو د پیغمبر علیه السلام یو خادم و یهودي هغه ته مدینه منوره کې یو منافق و لبیب بن عاصم د هغه دوه لورګانې یې کوډګرې وې ډېرې زیاتې نو هغې ته هغې یهودو پیسې ورکړې چې په دې پیغمبر څه کوډ یې وکړي جادو نو هغه یهودي ته یې وویلې هغې پیغمبر خادم ته ویاره د دې سړي د ویښتان د سر په کار دي نو هغه بصر رسول الله ته ومنځاوه نو هغه ویښتان یې ورته راوړه نو دا چونکې راوچت شي او تیاره شوله نو یهوده شو چې د پیغمبر ویښته ته ورکړې او دا ویښته ته یې بوټې ځکه ورکړې چې د ویښته بوټه په کمپیوټر هم نه خلاصېږي نو هغوی ویلې دا به خامخا دا بوټه به خلاصېږي هغه به ویښته به شکېږي پیغمبر به مړ کېږي او بیا یې راوړه د نر کجور قومونه یې راواخېسته او په هغې پوخ کې بندېد دی او ستن یې پکې وټومبلې او بیا یې کوی د بیر زیانوان یا بیر زیزوری بخاري کې حدیث ده هغه کوی کې لاندې یوه تیږه وه هغه تیږې ته عرفه وایي کله چې سړی هغه کوی صفا کېږي نو هغه سړی په هغه تیږه باندې کېږي د تیږې نه لاندې یوه تیږه کېښوده او بیا دا پوټې کېښودې او بره پرې دا تیږه کېښودله نو همیشه بیان کوي چې رسول الله به کله کله یو کار نو کړی او ما به کړی دنیوي امور کې حتی د زنانه د خپل خاوند او د ښځې چې کوم حقوق دي دې کې به رسول الله ویلي ما دا کار کړی غسل کوم پیغمبر اسلام به هغه کار نه و کړی نو بس یو ورځ رسول الله لیده ده چې ګوري یو دوه ملایکې ورته راغلې یوه یې سر ته ودرېدې یوه خپې ته اثر والا جبریل ده او خپې والا میکایل ده هغې خپو والا سر نه پوښتنه کوي وایي ما وجع الرجل دا څه وجه ده چې دا سړی ډېر زیات تکلیف حالت کې ده هغې سر والا ورته وایي وایي مطلوب چا پې کوډې کړي دي هغې خپو والا ورته بیا پوښتنه کوي من تبهو دا کوډې پې چا کړي دي هغه ورته وایي وایي دا د لبیب بن عاصم لورګانو پې کړي دي وایي فی ای شیء تبهو دریم سوال دې نه کوي وایي دا کوډې په څه کې پې کړي دي وایي فی مشکل ومشاهدته وجفت العتزتين ويشتعمل کې کړي دي او د ګومنځ په غاښونو کې کړي دي او بیا چې کوم د نر کجور په فون کې کړي دي وفي أين هو التبع کم ځای کې راګوري وفي بيز زیاروان په دې کوی کې دي پیغمبر علیه السلام راوچت څه پیغمبر اسلام فرمایي موږ اصل سترګې پټې خسرونه پیخي زه په ټول تاریخ باندې پوه شوم راوچت څه بيداشي ترالم وبيداشي توای بيداشي ابشري فإن الله أفتاني فيما استفتيته الله ما تفتوى راولې کړه یا حضرت علی او مقدار او روایت کې راځي پیغمبر علیه السلام ورسره لاړ کوی تا څنګه کوی تا رسول الله او صحابه توای وهذه البيت التي اريدها ودا کوی د چې ما ته خور کې ملائکه خدا لرو او حضرت علی ورکړه سو مقدار چې کله هغه کله چاته کړه لاندې هغه کوډ پرتی وي چې کله هغه کوډ راوځي نو وخت ته یو د سوټي نو بار دې کجوري ونی ولاړې وي دا هغه کجورو ونو شکلونه خدای بدل کړیو دا سیو کان نخلا رؤوس الشیاطین پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه کجورو ته به چې کتل تا به دې شیطان سره عرب چې چاته په مساسی وایي ته شیطان سره دی ولاړه نو چې چاته په مساسی وایي دې سپی سره دی ولاړه او هغه کوی کې څه کوم کوي پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه په داسې خراب سوي كأنما مقاعة الحناء تبويس نقوز اللي خشت كريدي علماء دې ځای مسله مستبد کی سیاره د کوډو اثر دا پس دیګه باندې کیږي او په ولن کیږي او په وګ باندې کیږي بهرحال
ځکه ما مختصر ته تفصیل ده ځکه ګرمي ده ډېره زیاته تنګ وسي ما پورې یوې بجې نه راځي ورسېدلی بهرحال هغه ویښتې سې راوباسه 11 آیاتونه نو پیغمبر علیه السلام ویل قل اعوذ برب الفلق اټومیټک باندې یو غوټه خلاصه شوه بیا ویل من شر ما خلق دویمه غوټه به خلاصه شوه بیا ویل من شر غاسق اذا وقب درېیمه غوټه به خلاصه شوه بیا ویل من شر نفاثات فی العقد څلورمه تر اخره پورې چې رسېده 11 غوټې خلاصې شي پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي داسې څومره كأنما نشط من عقال عرب سے کله دا وخت تړي نو په دې مخ کې خپل ورته ګونډه واچي په هغه دوی پړي وتړي ویل کا هغه وخت لا پړي نه خلاصي نو دا مسله ده ومن شر النفاثات الله دا شر دی هغه دم اچونکو نه نفسین پوسو نسوارین سور دا پاکنا دم اچول نو ما مخکې درته ویلي دم اچول مطلقا محترم و جایز دي هغه الفاظ چې هغې کې شرکي وي هغه بیا ناروا دي کله کله بعضې خلک په تعویض کې لیکي هغه بیا ښه نه ده مطلقې تعویض د هغې کول د څه شی ده جایز ده زمونږ دا ورونه د اهل حدیث حضرات هغې وایي چې یاره پیغمبر حدیث ده من علق تمیمة فقد اشرک چا چې په ځان باندې یو شی ځوړند که هغه مشرک څه نو موږ من علق تمیمة دا تمیمة نکیره د طالبان وایي او علقه اثبات تا او النکیره اذا وقعت في سیاق الاثبات تفید الخصوص چې کله نکیره په سیاق اثبات کې واقع سي افاده د خصوص دی نه هغه شی مشرک د سړی په شرک ته وځي چې خاص شی عام نه ورته بیا خو دا ټول مشرکان سو ځکه موږ کالي اغوستي دي واسکټونه مو اغوستي دي نو بیا خو دا هم په موږ په ځانونو باندې ځوړند کړي دي او بهرحال محترم و شکرانه هم جایز ده ورکوي مولایان ته غټه شکرانه حدیث کې راځي هغه صحابي روانو ابو سعید خدری او ګڼ صحابه ورسره او په یو کلي باندې راته تقریبا 1400 ځایونو بخاري دا حدیث راغستی ده نو چې کله د تا کلي خواته مېلمانه راځي نو پکار دی چې سات سړی ورته وکړي اړې بې غیرته خلک وو هغوی د چې سات ورته ونه کړ نو چې کله شپه سوه فلودغ سید القوم کلی ما چودري صاحب سی هغه لړم چیچه سیوی چیچه نو هغه ټول کوشش وکړو خو فایده یې ورنه کړه دوا ده منترې وکړې فایده یې ورنه کړه چا ته الله تعالی څه کسان دي سپین پوش سپین کالي اغوستي دا سپین کالي څخه خلک هغوی دا ښه سړی راځي کلي سره سي علاجي نو دلته راغله هغه زموږ چودري صاحب لړم چیچه دی علاج هغه ته بالکل دم ستا ما ته به ډک د شکرانه راکوي ځکه نم دې چې ست راته وکړو نم دې ډوډۍ سره وکړو څومره نو یو حدیث کې راځي 150 سوزې ورکړې ورته میږي ترکۍ میږي عالم چې لري او بل حدیث کې راځي 80 ورکړلې او بل حدیث کې راځي 100 ورکړلې نو زمونږ دې دیوبند شان ورشا لیکلي پیسو باره کې والجمع احسنو جمع ښایسته ده وایي 100 خو هغه میږي ویسي هغه غټې غټې میږي ویسي او په 40 زره نه پیدا کېده او دا اتیا هغه وي چې هغه سړي مو سره حساب کې نو اتیا جوړېدلې او دا بچیم چې سره حساب کې نو 100 دې ته وایي ډب د شکرانه جایز نه ملګري او داسې شکرانه لکه داسې اوس خو د الله تعالی رحم وکړي چې تعویض وکړو یا پنځه سړي ته ونیسي یا لسګون ورته ونیسي شکرانه بالکل جایز نه ملګري ښه ډب د شکرانه ومن شر النفاثات او د شر د هغه دم اچونکو نه او دا النفاثات الله مؤنث صیغه راوړه ملګری دا ټولې ښځو کړې وې او الف لام یې په داخل کړه فاعلات وزن ده هلته دا ډېرې مضبوطې کوړې وې که سړی در باندې کوډ وکړي دومره اسان نه دي لکه ښځې چې در باندې دي خدای دې د ښځو د کوډو ساته او بیا چې کومې ښځې خاوند کړی هغه بیا دومره اسان نه دي چې کومه کېږي د هغې کوډه بیا دا زیات اسان دي او چې کله تیاره کې در باندې دي بیا د خدای دې ساته او چې کله په ویښته کې در باندې دي بیا د خدای دې ساته او چې کله یولس کوټې باندې بیا د خدای دې ساته او بیا چې کله بیا په کوهي کې درته خښې کي بیا د خدای دې ساته نو دا ډېرې مضبوطې کوډې وې ومن شر النفاثات او د شر د هغه دم اچونکو نه بالعقد په غوټو د سیر کې ومن شر حاسد او د شر د حاسد نه اذا حسد چې کله حسد وکړي
نو مرګره دلته غاسق او حاسد الله نکره راوړه او نفاسات الله معرفه راوړه ځکه غاسق دا تیاره ده ټوله تیاره خانه بده نه وګوره اوس تیاره ده دا خلک څومره ښایسته خلک ترجمې ته راغله نه بعضې تیاره بده هر دی چې کله یو سړی چې کوم د څه وکړي غلا پکې کوي او حسد هم ټول بد نه وي هغه حسد ښایي چې یو سړی په دین کې چا سره حسد وکړي هغې ته غفته وایي مسلمان هغې د تعبیر په غفتې سره کوي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعلامك وحبيبا اعوذ فنان وما برب الناس فرب د خلقو سرا ملک الناس بادشاہ د خلقو الہ الناس خدای د خلقو نو دې ته وایي تاکید تفتازانی مختصر کې وایي التاسیس اولا من التاکید هغه دې دیو ځان ته ترجمه وکړه نو هغه کې چې الناس نه مراد ماشومان دي ځکه تربیت آګه الله تعالی دې هر څه تربیت هم کوي او د ځوان هم کوي خو د ماشوم ډېر حاجت تربیت ته لري نو موږ وایو برب الناس هغه الله چې هغه خدای د ما تربیت کوونکی د ماشومانو ده ملک الناس او ملک بادشاہ ته وایي سیاستدان ته وایي یو سړی چې ځوان شي نو سیاست کې بیا برخه اخلي نو الله تعالی دې سیاستدانانو خدای ده او الہ الناس یو سړی چې کله بوډا شي بیا هغه جومات ته ډېرې منډې راوړي نو خدای دې بوډاګانو ده یا قل هو اعوذ پناه نیوم برب الناس پرب د مالدارانو سره ملک الناس چې بادشاہ د عاجزانو ده الہ الناس او خدای دې غلو ده دې غلوم خدای ده ځکه بیا په کار ته ملکهم الهیم یو شی اسم ظاهر سره ذکر کی بیا اسم ضمیر سره خلق ذکر کوي اوس د دې ځای رب محترم قرآن سره راغی اول کې موږ ویل الحمدلله رب العالمین دلته ویل رب الناس بیا هلته موږ ویل مالک یوم الدین دلته ویل ملک الناس هلته موږ ویل ایاک نعبد و ایاک نستعین دلته ویل اله الناس چا نه پناه ونیسه من شر الوسواس یا شر د وسواس نه وسواس شیطان ته وایي دا د سر نه تر بیخه پورې ټوله وسوسه ده دکې خیر نشته موږ تاسو یو ماما کېږي په حدیثو کې خال الامه ورته وایي د پیغمبر د امت ماما ورته وایي او د هغه نوم د معاویه صاحب موږ تاسو د سرحد دا د هغه په دور کې آزاد سوی و دی یوه شپه زه لیدومه کې زه یوه شپه لیدومه په چت باندې تهجد راته قضا سو چې کتل مې وایي سبا مې خدای ته ډېره عاجزي وکړله او تلاوتونه مې وکړل بیا وایي چې شپه سبا شپې ته ویدوم چې کتل مې یو ځوان راغی ویل داسې وخوځم ما ته وقم صلي صلاة التهجد لمونځ وکړه تهجد ما لاس دې ګران لاس ته مې ونیو ما ته منع ته تاسو دې څه اجازه کوته راغی زه په شیطان یم ما ته خدای دې بي خو واسه ته خو سړی تهجد ته نه راځي کې ته خو بد خبره امر کې وایي نه کنه دا تهجد ته په دې نه راځي کومه صداقت یو ښه کار به وکړي پرون درته قضا شوي ټوله ورځ د خدای ته ژړم نو الله ډېر اجر درکړه هسې نن هم بیا درته قضا نشي راسه چې خدای ډېر اجر درته کړي نو دا ډېر مردار ده که ښه کار کېږي د په پکې بدي الخناس موکشناس ده خناس معنا موکشناس هلکه د ملا شیطان مولا ده ډاکټر شیطان ډاکټر ده شیخ الحدیث شیطان شیخ الحدیث ده او شیخ التفسیر شیطان شیخ التفسیر ده کله د پیغمبر اسلام سره پنځه وله هغه به جبرئیل ته دین خو نه اخلاص کا نو جبرئیل یو ټیم راغی او داسې وکړه شو ورکړه حدیث کې دې ته وایي ضربه بالاصبع په کټه کې څه داسې ووهه نو د هندوستان اخر ته ورسوله ځکه هغه کې ډېر غټ زور ده نو په هر حال رسول الله وایي هر سړي سره شیطان ده نو چا پوښتنه وکړه یا رسول الله ومعک تا سره هم شیطان شته ما سره هم شیطان شته ولكن الله اعانني ما ته خدای قوت راکړی ده فاسلم ما ته سرنډر شوی ده ما ته تسلیم شوی ده زموږ علما کرام دي چې اسلام یې راوړی ده شیطان اسلام نه راوړي ملګریا نه ما ته سرنډر شوی ده ما ته هغه لاسونه اوچت کړي چې ملګریا تا ته څه نه وایم فلا یامرني الا بخیر ما ته د خیر خبرې کوي
بهرحال الله دې موږ تاسو په حال ورحمي. الخناس موقع شناس دا او داسې شیطان دا الذي يوسوس چې هغه وسوسه اچي فی صدور الناس پسینو د خلقو کې. زموږ شیخ حسن جان الله دې قبر منور کړي، امداد العلوم صدر والا شیخ الحدیث، هغه به ویل ما خپل استاد نه اورېدلي دي په دې ځای کې ترجمه کې به موږ ته ویلي چې یاره یوې خواته یې موږ په استاد چا اعتراض وکړ چې تاسو دا شیطان دومره ضعیف ده، ان کید الشیطان کان ضعیفا، او دلته وایي چې دا دومره ارامي ده چې د انسان په دماغو کې ګرځي. وای ما ورته ویلي موږ استاد چې دا شیطان ضعیف ده، خو په مقابل د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کې ورنه دا دومره ارامي ده چې د دماغو په هغه رګونو کې هم دی ګرځي. الله تعالی یو قوت ورکړی ده، یو لطیف شی ده، هر چېرته ځان رسوي. من الجنة د جناتونه والناس او د انسانانونه. بهرحال دا محترمو علماء کرام هم راغلي دي او ګرمي د تاسو هم تنګي. دا هغه صورتونه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې هغه مسله پېښه وه، نو دا ورته الله تعالی افلای کړل، بس هغه کوډې موډې ختمې شوې. اوس هم دا مسله ده چې یاره کوم سړي باندې کوډه سوي، بخاري لیکلي مانه بخاري، دا پیره ورته وایي وپاڼې دې د پیرې راواخلي، په حشه باندې بخاري جلد ثاني کې لیکلي دي، او بیا دې وایي وټکي هغه د پیرو پاڼې، او بیا دې اوبو کې واچوي، او یو دیني دې داسې وسکي، او یو ورته قل اعوذ برب الفلق، او قل اعوذ برب الناس، او قل یا الکافرین، او قل هو الله احد، دې پی وایي، او بیا دې په اوبو باندې ولامبي، ان شاء الله العزیز الله تعالی دې ټول مسله حل کړي. بس قرآن ختم سو، شیطان خوشاله سو، نو پیغمبر اسلام فرمایي چې قرآن دې ختم کړ، نو بیا د غسر نه خواته شروع کړه. نو موږ الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. صفات کامله او قدیم الله د پاره دي، او رحمان الرحیم دا مالک یوم الدین، بادشاہ د قیامت یا ملک د قانون مالک د قیامت. ایاک نعبد، هغه عبادت کو خاص الله ستاسو امداد غواړو، او الله متصرات مستقیم وخیا هغه لاره چې تا په انعام کړی د هغو خلکو، نه د هغو خلکو چې په غضب شوی ده او نه دوالي مرګري قبر د مخکې الله تعالی به یو د رسولو شاه ځان ته پیدا کړه، یو د خدای صفات کوه، بل ځان نه خودبیني لرې کړه، او بل د ښو خلکو ملګرتیا کوه، او خپل مقصد واضحه کړه. دا و د قرآن کریم هغه تفسیر. الله تعالی دې موږ تاسو په حال ورحمي کړي. دعا وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا عدوا إلا خذلته ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم رفرف رايات الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عطر هذا العالم بعطور معارف النبوية على صاحبها ألف ألف سلام وتحية. دعوتي محترم الله تعالى متوسط القرآن الكريم بركات راكي. نندر خلقات قوتهم راغلي بزمانا يمو تاسو خويندې او میندې هغې څه سوالات کړي سیاره او تلیفونونه ماته چا وکړل سیاره موږ څه سوالات دي زه نوم نه یادوم. او وجه دا ده چې کله زمخشري لیکلي دعا کې نوم یاست هغه دعا خدای نه کوي. موږ څه دلته مبتلیان دي، هغې مریضان دي او هغې دعاګانې غوښتي دي. الله تعالی دې د نیک عمل دپاره شفا نصیبه کړي. موږ څه دوستانو ډېر کلک پروس کالې موږ سره وو، بلکې دا اوس زمانه کې مړه سوي دي. دعا ورته وکړي الله تعالی دې قبرونه منور کړي، سفرونه دې الله اسانه کړي، او الله تعالی دې جنت عدن کې مقام ورته نصیبه کړي. موږ را طالبان دلته وو، الله تعالی دې دوی ته سکون د قرآن او د حدیث و علم نصیبه کړي.
دغه زمانه او دغه کلی محلې ټول شعبان منتلي چې انتظار وکاو طالبانو ته دعا ورته کې الله تعالی دې قرآن کریم برکات ورکړي حیا او پردي دې الله دې ټول وساتي او الله تعالی دې هغه بچونه د قرآن او د حدیث خدمت واخلي دا څومره مرده کې سیدل راغلي دي علماء کرام مولوی صاحبان الله تعالی دې ټول په عمرونو کې برکات واچي بندیانو ته دعا وکړي الله تعالی دې بند خلاص کړي امام مجاهدین ورونه الله دې جهاد ته شرف قبولیت ورکړي امام سره دوستانو اوس د تمام په مولوی صاحب خصوصي دعا قبول نه یادوم او بس ټول مازه کې یاد دی الله تعالی په کوی دا الله دې ټول ته اجر کثیر ورکړي او الله دې خیر کثیر ورکړي او الله دې قرآن برکات ورکړي محترم دلته یو بل کاس ته دعا وکړه چې موږ سم مسلې الله تعالی دې حل کړي یو بل دعا وکړه ما بچي دعا ورته الله تعالی دې یو بل دعا وکړه ما یو ورو مرد الله تعالی دې هغه سفر آسان کړي څومره مجاهدین بندیان دي زنانه او نارینه دې موږ مجاهدین ورونه خويندې الله تعالی ټول دې جنت بندیان د باندې دې خدای آزاد کړي ډاکټر رافیع صدیقی الله دې حیا وساتي تقریبا شپږ اتیا کاله کې اوس امریکا کې بندي ده او نیورو سرجن دې قرآن حافظ ده او هغه بندي ده او شپږ اتیا کاله کې په خطر ده الله تعالی دې آزاد کړي ډېر خوند دې موږ په جیلونو کې دي ورم جیلونو کې دې الله تعالی ټول آزاد کړي الله تعالی دې په دنیا باندې اسلامي نظام نافذ کړي الله دې خدای قرآن الله تعالی نافذ کړي او دا کافرانو ته الله هدایت کړي او د هدایت قسمت کې دی الله دې تباہ او برباد کړي موږ مجاهدین او مشرانو دې الله تعالی حفاظت کړي او الله تعالی دې موږ تاسو د قرآن او د حدیث قسمت واخلي دایمن کومرګورو د تاسو قسمت کړه دا دوی ته ودو کې الله تعالی دې دوی ته ماجر ورکړي او دا دوه مرتکزم چې کوم ډېر تیز مولای مدیر سره گزاره کړي کلم جان نه کړای سره الله دې دوی ته ماجر ورکړي فرماته دې ماجر ورکړي الله تعالی موږ تاسو ټول ته د قرآن برکات نصیب کړي وصلی الله تعالی على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه واله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب العالمين یو طالب د مولوی صاحب سبا سیده د دعا او کې زما الله تعالی دې سفر آسان کړي او خدای دې علم خدمت ورکړي صلی الله علیه وسلم